السلام علیکم ملګرو ته مبارکزیب چې دنه وس صورتحال وګورئ څنګه چې مبارکزیب چې دنه هغه چې دنه وټ ورکړی دی پی ډی ایم له هغه نه پس چې دنه هغه حالات وګورئ چې په کومه طریقه باندې ګرځي عوام زنده‌باد ګور د بجول څومره غیرتي خلک دی دغه دا اوس پټ ګرځي چې ما څوک ویني که زه چا ول د منو ما صحیح خیم بیراکۍ پروګرام ورکړی را ملګرو نو اوس ته وګورئ ښه دی حالات دي ښه ګوره ورته چې کومه د عمران خان د پارټۍ نه څوک واوړي نو د هغه هېڅ عزت نه هغه مکمل طور باندې هغه مړ شي لکه هېڅ عزت یې مکمل نه نو وګورئ ښه چې مکمل طور باندې چې دی نو مبارکزیب چې دی حالات مکمل طور باندې خراب دي او باجوړ خلکو ته هم ډېر زیات غوسه دي نو هغه په دې طریقه باندې په موټر سایکل باندې وس ناست او په دې طریقه باندې وس ګرځي ښه د ترین صورتحال نه ویډیو د جی ما تاسو ته تصویر ټښکاري کنه چې څنګه چې مبارکزیب لګېدلی او لوټه شوی او په روپو باندې چې دی نو هغه وغولېدو په لږه ځمکه باندې وغولېدو د خپل ورور وینې یې خرڅه کړه د هغه نه پس چې دی نو اوس د هغه حالات وګورئ که نه د شرمېدلي حالات وګورئ اوس چې اوس دی نو په باجوړ کې څوک نه پرېږدي نو اوس چې دی نو په کم حالات کې ګرځي پښتانه همیشه زنده‌باد او بل دا چې د عمران خان سره چا غداري کړله نو هغه بیا عزت نشته دی هغه همیشه پکار چې دی ملک نه لاړ شي اوس ځکه که نه چې دې ملک لا نړو نو دا پښتانه یې ګورئ ښه ته پته ده پښتانه ګورئ په یوه خبره پوهېږي او پښتانه یې بس یې کوي که نه اوس ته ګوره باجوړ ډېر غیرتمند خلک دی دا اوس مسلم لیگ غوښتی دی او دا په ځمکه باندې وغوړی د خپل ورور هغه محنت چې دی نو د باجوړ هغه محنت یې مکمل طور باندې د خاورو سره میلاو کړو که نه نن چې دی په ریانزیب چې په باجوړ کې کومه خدمت کړی عوام له هغه چې کوم کوښښونه وو د عمران خان سره ولاړو نن چې دی مبارکزیب چې دی نو په یو دستخط باندې هر څه ختم کړل د باجوړ چې ټول عوام چې دی نو هغه مکمل طور باندې زړه موړ شو نن ښه دې خلک دې کس دې مبارکزیب له ټولو پښتنو چې دی نو کمپین ولا چلولی په ټوله خیبر پښتونخوا کې چې دې سره زیاتې د دې د ورور سره شوی دی د دې وروره شهید کړی دی هغه یو بهادر انسان نو دا به هم یو بهادر دی او دې له تشه اردو نه ورځي دا په پښتو کې خبرې نشي کولی نو دا چې هلته لاړ شي نو دا به څه وایي که نه ځکه چې پښتنو خو ته راچوت کړی وې پښتنو په وجه باندې ته اوس هم روان وې خو تا چې کومه زیاتې وکړو د دې پارټۍ سره نو ته به ضرور د دې سزا میلاویږي بل پیر له به تا له یو اوټ څوک نه درکوي ګوره دا خبره ځان سره یاد وساته که ته د پي ټي آی سره ولاړ وې نو بل پیر له به ته هم یې معنی وې تا به بهادري ښودلې وې نن تا داسې کار وکړه که نه چې د پي ټي آی د ټولو زړونه چې دي نو مات یې کړل عمران خان ته چې دا خبره ورسي نو هغه به څومره خفه شي ځکه چې ورور یو بهادر انسان په هغه باندې عمران په بهر ملکونو کې سبق ویلی او افسوس خبره دا ده چې اوس د دې حالات وګورئ دا په کوم حالات کې اوس ګرځي دې په باره کې تاسو څه وایئ نو ضرور خو باندې